ځکه اوسېږئ څه وکړو تاسو خلک مکتبونو ته روان یو موږ ورته جاړو پنځه زره روپۍ کېږي بیا هر څه مکمل خوشحالۍ بنده بیړۍ روانه که پاک پروردګار یم جنتونه درکړي پاک پروردګار یم د مور و پلار روزي که خدای دې په اولادونو دی دې د بنسټ وي بلا زړونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي د خوارو یتیمانو فریادونه یې ګټلي دا جهان دې تلونکي هر داسې درد دی چې زما د زغملو نور توان نشته چې زه د دې دردونه وزغمم راځئ ملتیا مو وکړئ چې دغه کورنۍ خوب انسان دې خبر شه مسلمانا پاتې دا مکان دې نیمګړی دا جهان دې تلونکي هر انسان دې نیمګړی دا جهان دې تلونکي هر انسان دې خبر شه مسلمانا خلک په قالینو کښېني په فرشونو کښېني زما د وطن بچي په دغه حال کې ناست دي لګیا یې ته هغسې کارونه کړې پخوا پښتنه معاشره ده ځان سره دا سوچ کوي چې اولادونه مې وږي تږي پاتې نه شي وروره ژوند دې څنګه تېرېږي څه رقم حساب دی په دغه دشته کربلا کې پرېوت دی دغسې کنډل کې پروت دی په دغه ځایونو کې ماشومان به دې مېرېږي والا وروره ماشومان خو وېرېږي ډېر زیات او بل دولت کې دا یو کس به خبره کړو چې څوک باندې کار نه کوي کسب باندې څوک نه کوي ورشو ورشولین خو شویته د کار نه دا کبال مې مجبورۍ نه شو کړی د څه وکړم بچي مې دولت کې لاره کوڅو کې ګرځي کباړ راټولوي لارو کوڅې کبال راټولوي کار ته دې څوک نه نیسي کار ته مې څوک نه نیسي کله چې کار ته مې څوک نه نیسي خو هم زه به خوشحاله یم دا ګوره ډېره دا پسته ډوډۍ ګوره ټولې د ماشومان هغه بیا دوی خوري الله د بچي ورڅه یې ژاړي بچي نه ولې ها چپ نه مه ژاړئ نه خیر دی بچي خیر دی خیر دی راشي دلته راشي هله راشي خدای ته احسان دی ولې ژاړئ بچي ولې دلته څوک ستاسو پوښتنه نه کوي روان رخصتي دي ما په سترګو نه څوک کومه غریب سړی څوک پوښتنه نه کوي د غریب څوک څه پوښتنه نه کوي زه باید دې ځای نه لاړ شم دلته ډېر زیات څه بل رقم خلک اوسېږي هسې نه چې دلته لاره کې پرېوځم ولې ژاړئ بچیانو ولې څوک تاسو سره مرسته نه کوي دلته نه څوک یې نه کوي دا وړوکی ورور مې دی چې راشم څوک یې راشړي دا هم کار ته لېږئ تاسو دا خو بیچاره اوس په هېڅ شي هم نه پوهېږي دا کار ته لېږئ تاسو هغه بل وړوکی ورور مې راسره چې راځي ځورېږي بېرور دې دی که نه ته به څه کوې وروره
بس الله هم شته نو څه به وکړو الله ته مسله ده نو چې الله څه سره کوم خوښه یې ما چې زمونږ هم خوښه ده الله رضا زمونږ رضا ده څه شی غواړئ څه شی در سره وشي دا سره قمځي کې اوسېږئ څه وکړو تاسو خلک مکتبونو ته روان یو موږ ورته جاړو د دې په نصیب کې هغه رزق هم نشته چې پوره رزق ورسوي تاسو اورېدلي وایي الله تعالی غفور رحیم دی او اورېدلي هم دي که نه بچیه نو الله تعالی غفور دی رحیم دی شته داسې ځوانان شته چې تاسو سره کومک وکړي تاسو ته وړه واخلي تاسو ته چای بوره واخلي خوراکي توکې درته واخلي اوښکې مې مړې مړې تویېدې مرګ او ژوند د الله تعالی په لاس کې دی تاسو په سکرین باندې چې دا کم شمېرې ګورئ دا زما شخصي شمېرې دي تاسو کولی شئ ما سره اړیکې ونیسئ خپلې مرستې دغې کورنۍ ته ورسوئ او زه په نیمه شپه هم تیار یم دې ته چې د دې مرستې دلته راوړم دا ټوله ما سره ژمنه وکړه دا ټول شیونه به ورته اخلي ته خپله به یې خورئ ښه به یې خورئ وشوه پنځه زره روپۍ کېږي بیا هر څه مکمل خوشحالی بنده بیړۍ روانه که پاک پروردګار دې هم جنتونه درکړي پاک پروردګار دې هم د مور و پلار روزي کړه خدای دې په اولادونو باندې خوشحاله کړه خدای در سره دنیا په آخرت ښه وکړي چې زموږ مرسته دې وکړه زما مور شهیده شوې هغې دپاره هم دعاګانې وکړئ خدای دې مور دې خدای پاک هغه دواړه چې وواړه جنتونه الله دې ورته ورکړي پاک پروردګار دې تا ستا د زړه غم لرې کړي امین وواړه جنتونه ورکړي امین خدای تاسو ژوندی د بنسټ وي بلا زړونه یې ګټلي